د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شیخ شهاب الدین دلاور د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس سره په لیدنه کې وویل د ټاپي پروژې د پلي کولو لپاره د ښه امنیت شتون او ټول شرایط برابر دي او اسلامي امارت به د یادې پروژې د پلي کولو په برخه کې له هیڅ ډول همکارۍ څخه ډډه ونه کړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام د پای ته رسیدو په مراسمو کې ویلي چې اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته ژمن دی. نوموړي زیاته کړه له عمومي بخښنې وروسته هیڅوک حق نه لري چې له چا څخه انتقام واخلي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې په تیرو 2 کلونو کې له 200 ډېر ډاکټران د زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته لیږل شوي دي. د اطلاعات او کلتور سرپرست ملا خیر الله خیرخوا صاحب د هوسا ولس او مسؤل نظام تر عنوان لاندې ولسي غونډې ته وویل چې د اسلامي نظام دښمنان هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې یو خپلواک او واحد نظام وي. دوی تل هڅه کوي چې دغه نظام ته دسیسې جوړې کړي خو افغانان د نظام ترڅنګ ودرېږي او د هغوی دسیسې د شنډې کړي. د هیواد لوی درسیز قاری فصیح الدین فطرت د هوسا ولس او مسؤل نظام تر عنوان لاندې تخار کې ولسي غونډې ته وویل چې د افغانستان میډني ولس هیڅکله نه دی غوښتي چې د اشغال او اشغالګرو تر تسلط لاندې ژوند وکړي. په وینا یې افغان ملت د تاریخ په اوږدو کې په خپل یووالي سره یرغلګر په ګونډو کړي دي. د 14 کال د کانکور په ازموینه کې محمود د فراه ولایت اوسیدونکی د 359 نمرو په ترلاسه کولو سره د سږ کال اول نمره اعلان شو. د ملي تلویزیون لوی رئیس قاری محمد یوسف احمدي ملت ته د دولت حساب ورکولو پروسې د پای ته رسیدو مراسمو کې ویلي دا یوه کامیابه پروسه وه چې د تیر یو کال د اجراعاتو راپورونه له هیوادوالو سره پکې شریک شول. کابل ښاروالۍ وایي په 5مه ناحیه کې د پیاده روونو پر سر ناقانونه تاسیسات او خنډونه پاک کړل شول.